کجا امیر حسین؟ هیچی داشت با بچه‌ها پیاده دارم میرم بیرون. پیاده چرا؟ بیا این سویچ ماشین رو بگیر فقط منو ببین تو نریا. همت گرم. مرسی که دارم. سلام مادر گلم، چه خبرها؟ سلام به روی ماهت. اینم خریدای خونه قربونت برم. الهی مادر خدا سایت رو از سرم کم نکنه. آخه من چند دفعه به تو بگم اینقدر خرید نکن، یه کمی پس انداز بکن برای خودت. پس انداز من تویی، من پولمو دارم جای خوبی خرج میکنم قربونت. الهی دست به خاک میزنی برام. سارا شرمنده واقعا، من به 10 بار توضیح دادم نمیتونم بیام. چی شد آبجی؟ میگیرم. هیچی، تولد دوستمه، پول ندارم برم. شماره کارت تو بگو. نمیخواد داداش، ولش کن. خودم دارمش. بسه؟ داداش مرسی. مگه من میذارم آبجیم جلو دوستاش پرچمش بیاد پایین؟ برو یه لباس خوشگل بگیر، یه کادو هم واسش بگیر. داداش شبیه به مولا. چی شد؟ جور نشد. چند روز فرصت داری؟ 2-3 روز. الو امیر حسین، داداش نمیخواد ماشینو بیاری خونه. همون سر راه بذارش نمایشگاه آقا جواد، خودم میرم اونجا. داداش چرا ماشین آخه نمیخواد؟ خودم یه کارش میکنم. گور پدر ماشینی که بهترشو میخرم. فعلا بدهی تو مهمتره. این همه میجنگم واسه کی؟ واسه خانواده‌ام، واسه شماها. نمیذارم آب تو دلتون تکون بخوره. تک تکتون میتونید رو من حساب بکنید. خانواده یعنی همین، پشت هم باشید. سلام علیکم عزیزان و دوستان، علامه عزتمن سلوړي او کامیاب لره. د عدلیې له وزیر نه یوه نړۍ مننه او ټول هغه کورونو اپارتمانونو والا ته چې کرایې د افغان مهاجرینو لپاره لوړې کړي دي خبر ورکول کیږي چې که چېرته کرایې جګې سولې نور خو بیا تاسو پوهیږئ، عدلیې وزیر خو پیژنئ. او په ضمن کې ما ته هم نن ټلیفون سوی چې د کور کرایه به یعنې 3 چنده اوچاته یې رانه غوښتله. ما ورته ویل راسه ورورکه کور دی ده، ته پوسه کور دی پوسه د ما خدای پامان د ما وس نه کیږي، زه چېرته خیمه وهم. پوه سولې؟ نو د عدلیې وزیر صاحب کسان به زه درښیم، نور خو خدای دې ژوندی لره. او د ابوبرق له وزیر نه م یوه نړۍ مننه چې د کونړ په ډیم باندې راته بند جوړوي، افغانانو له ظلم نه لاس واخلئ. پاکستان نه میلیاردران نه راځي او نه د کرایه په کور کې میلیاردران اوسیږي. پوه شه؟ نو کرایې مناسبې هماغه څومره چې مخکې وې له هغه نه به یې هم لږ زره یو 20% کم کوي، کنې شیطاني ورته کومه. پوه سولې؟ څوک وایي مالیه جګه ده. نه، تاسو چېرته مالیه ورکړې ده؟ ما ته معلوم نه یاستئ. دروغ به نه سره وایي او ځان د ما دا ویډیو شیر کوي، ریټویټ یې کوي، کمنټ ورسره وکوئ، چې ورسره وکوئ ریپوست ډویټ. مقصد چې په هر رقمي دا د موږ غږ ورسوئ چې هر چا کرایه در باندې زیاتولې، فقط لاړ سئ د